فرض کړئ چې اف ایکس مساوي منفي ایکس مربع مثبت ایکس مثبت بی پر ایکس مربع مثبت سی ایکس مثبت ډي سره دی. داسې چې A B C او D نامعلوم ثابت عددونه وي. ووایي چې لاندې کوم یو د اف ایکس وای مساوي اف ایکس تابع ګراف کیدی شي. نو نقطه‌یي ګیره خطونه دلته موږ ته بیا مجانبونه راښيي. نو یو ځل بیا مخکینی پوښتنې په څېر په زړه پورې پوښتنه ده. دلته موږ ګورو چې 3 ځوابونه یې دلته راکړي دي. یو ځواب یې ډي دی، که چیرې لږ دې خواته راشو دا موږ لیدلی شو. نو ګورو چې موږ ته بیا داسې ډېر معلومات نه دي راکړي، یوازې ایکس مربع دلته دی، نور نه پوهېږو چې دغه ثابت عددونه یې څه شی دي. نو یو شی چې دلته موږ په اړه فکر کولی شو هغه افقي مجانبونه دي. نو راځو ګورو چې که چیرې ایکس مثبت یا منفي بې نهایت ته لاړ شي نو تابع یې سره څه چل کېږي یا تابع کوم قیمت لاسته راخلي. نو راځو لیکو چې که چیرې ایکس نږدې شي څو ته بې نهایت ته نو اف ایکس مساوي څو کېږي، او که چیرې ایکس نږدې شي منفي بې نهایت ته نو اف ایکس مساوي کېږي له څو سره. نو لیکو چې اف د ایکس دا به نږدې کېږي یا تقریبا به مساوي کېږي په داسې حالت کې چې ایکس مثبت بې نهایت یا منفي بې نهایت ته ځي. موږ راځو په دغه مجهولونو کې لوړ توان والا مجهولونو څخه مجهولونه راخلو په یو بلې ویشو، ځکه همدا د اف ایکس تابع سلوک موږ ته راښيي چې تابع به څه رقم قیمت اخلي. نو دا به مساوي شي، تابع به تقریبا مساوي شي منفي ایکس مربع پر ایکس مربع. له دې ځایه موږ پوهېږو چې اف ایکس تابع دا مساوي کېږي ایکس منفي ایکس مربع چې په ایکس مربع وویشل شي ځواب پاتې کېږي منفي یو سره. بلکې داسې وایو چې اف ایکس نږدې کېږي څو ته منفي یو ته. په هر حالت کې که چیرې ایکس مثبت بې نهایت یا منفي بې نهایت ته لاړ شي د دې افقي مجانب مساوي دی څه شی وای مساوي کېږي له منفي یو سره. دا د افقي مجانب شو. نو راوشو ګرافونو ته. دلته ګورو چې د دې افقي مجانب چې دی څو دی دا دی منفي یو. دې ځای نه که چیرې موږ ورته وګورو دا د دې افقي مجانب دلته رسم شوی دی منفي یو، او دا سم دی ځکه دلته صفر دی، دا به منفي دوه شي، دا به منفي څلور شي، نو دلته نیمایي کې منفي یو راځي. نو نظر دغه افقي مجانب ته د ا ځواب خو سم ښکاري. دا به موږ ورته په نښه کوو یا یې داسې ورته حلقه کوو. بي ته راځو. بي کې ګورو چې افقي مجانب یې په دوو کې راکړل شوی. موږ ته دلته موږ دلته لاس راوړو چې د افقي مجانب څو راځي وای مساوي کېږي له منفي یو سره. نو دا ځواب سم نه دی. موږ کولی شو چې دا خط کو. سی ته راځو. د دې افقي مجانب وای مساوي صفر کې دلته راکړل شوی دی او عمودي مجانب دی په منفي دوو کې، او موږ سره دلته د افقي مجانب پلاس راغلی و چې هغه څو منفي یو. نو دلته دا هم موږ وایو چې سم نه دی. راځو اخره کې ډي ته. د ډي ځواب ګورو. نو دلته داسې ښکاري چې دلته هم په ورته ډول افقي مجانب وای مساوي صفر کې دی او دلته عمودي مجانبونه دي. وایو چې دا هم د دې ځواب نشي کېدی، نو دا به هم خط کو. نو یوازینی ځواب چې زمونږ سم راغی هغه د ا ځواب و. دلته مونږ ا ورته په نښه کړی و. داسې راځو دا پکې ښکاره کوو. او همدا ځواب سم هم په دې ښکاري چې ځکه موږ ته نور معلومات پکې نه دي راکړل شوي. موږ ته دا ضریبونو قیمتونه نه دي معلوم، نو موږ نشو کولی چې د محورونو سره تقاطع نقطې پیدا کړو یا د دې دواړو صورت او مخرج لپاره دې جذرونه لاسته راوړو کوم له مخې چې موږ معلوم کړو چې ایکس یا تابع کم ځای کې صفر کېږي او کم ځای کې د هغې غیر متمادد یا نور کارونه وڅېړو. ځکه موږ وایو چې ا ځواب سم دی.